سلام ټولو دوستانو ته. په 2020 میلادي کال کې انسانانو په فضا کې داسې یو څه ولیدل چې د څېړلو لپاره یې هڅې چټکې شوې چې دا د فضا په تاریخ کې یو بېساری بدلون و چې په لړ کې یوه لویه پروژه په لاره واچول شوه، جیمز ویب سپیس ایکس تلسکوپ. د دې وسیلې په واسطه کولی شو چې میلیارډونه کاله وړاندې رامنځته شوي بدلونونه وګورو، بالخصوص د بیګ بین د زورورې چاودنې رامنځته شوي لوی تغییرات. په اوس وخت کې د فضا د څېړلو لپاره هابل تلسکوپ په فضا کې شتون لري، خو هابل تلسکوپ چې کله فضا لور ته واستول شو، کومه تقاضا چې ترېنه وه هغسې نه و. اوس د جیمز ویب اختراع د هابل سره داسې ده لکه ضربین او مایکروسکوپ. د دې تلسکوپ اختراع کېدل د نن او پرون خبره نه ده، بلکې 15 کاله وړاندې په دې پروژه کار پیل شوی، هغه هم د ناسا فضایي ادارې لخوا. په دې وروستیو کې کاناډا او اروپایي اتحادیې په ګډه همکارۍ کارونه چټک شول. هغه وخت چې جیمز ویب د ناسا فضایي ادارې مشري ترسره کوله، اولنی امریکایي د فضا لور ته یې ولېږلو. د همغې څخه وروسته د دې لویې پروژې ته د جیمز ویب نوم ورکړل شو. د دې تلسکوپ د فضا لور ته لیږلو اولنۍ نیټه 2000 میلادي کال ټاکل شوی و. بیا د یو څه ستونزو له امله تر نن ورځې پورې دغه تلسکوپ فضا لور ته نه دی لیږل شوی، خو بیا ناسا فضایي ادارې ورته بل تاریخ چې 2020 میلادي کال د اکتوبر 12 نیټه وټاکله، خو بیا هم فضا لور ته ونه لیږل شو. جیمز ویب تلسکوپ به د هابل تلسکوپ پر ځای نصب شي او زیات څه به د فضا په اړه واضح کړي. هابل په 1990 میلادي کال کې د فضا لور ته لیږل شوی چې تر 2030 میلادي کالونو پورې به کار وکړي، شاید تر 2040 میلادي کال کې به په فضا کې وي. هابل تقریبا 30 کاله کېږي چې په فضا کې دی، 1 میلیون عکسونه د فضا اړوند ځمکې ته مخابره کړي. ډیر څه چې په فضا کې دی او په اړه یې موږ معلومات نه درلوده، هغه د هابل لخوا څېړل شوي او ځمکې ته مخابره شوي. یو عکس چې هابل ځمکې ته مخابره کړی چې تر ټولو لرې فاصله ده، هغه هم د یو لوی کهکشان دی چې تقریبا 4.5 میلیارده کاله وړاندې د ځمکې څخه فاصله لري. یعنی دغه عکس چې موږ یې ګورو 4.5 میلیارده کاله وړاندې موقعیت لري. په دغه عکس کې چې تاسې څه ګورئ، دا د بیګ بین د زورورې چاودنې څخه رامنځته شوي. تر دې ځایه هابل په فضا کې دومره لوی کار کړی دی، خو د جیمز ویب د اختراع سره د بیګ بین د زورورې چاودنې هغه لومړني ستوري به ولیدل شي چې د دې ستوري لیدل د ساینسپوهانو لپاره ډیر اړین دي تر څو وګوري چې په اړه یې نور څه رامنځته شوي. جیمز ویب نه یوازې دا چې د رامنځته شوو ستورو په هکله به معلومات راټول کړي، بلکې د ځمکې په اړه به هم معلومات را پیدا کړي چې کومې سیارې د ځمکې په شاوخوا د ژوند کولو لپاره برابریږي. د جیمز ویب تلسکوپ په واسطه به د سیارو اصلي ترکیب ولیدل شي چې د څه شي څخه رامنځته شوي. هابل تلسکوپ 100 سیارې کشف کړي چې لوړې ژورې لري، خو جیمز ویب به 300 سیارې کشف کړي کوم چې په لرې ارتفاع کې موقعیت لري. جیمز ویب تلسکوپ د ارتفاع له مخې 3 طبقې لري. جالبه لا دا دی چې هابل د یو ملي بس په اندازه دی. جیمز ویب تلسکوپ به د هرې سیارې سطحه په مکمل ډول سره وڅېړي، په داسې حال کې چې د هابل تلسکوپ په واسطه اخیستل شوو عکسونو کې د سیارو داغونه لیدل کیږي. د دې ترڅنګ جیمز ویب تلسکوپ به د هرې سیارې د حرارت درجه هم معلوموي او د ژوند کولو شرایط به هم پکې وڅېړي. د ځمکې او هابل ترمنځ فاصله 570 کیلومتره ده چې د ستونزې په صورت کې هر فضانورد کولی شي چې فضا لور ته ورشي، خو اما جیمز ویب به د ځمکې څخه 1.5 میلیون کیلومتره لرې ارتفاع کې موقعیت لري.
چیرې بیا کومه ستونزه رامنځته کیږي یا د پروژه بیا له منځه ځي. په همدې اساس د جیمز ویب د جوړولو چارې ډیر په قرار سره روانې دي تر څو په پوره پام او احتیاط سره جوړ شي. جیمز ویب تلسکوپ 6200 کیلومتره وزن لري، یعنی د دې وزن په ډیره کمه کچه دی، خو بیا د دې په پرتله ډیر لوی جوړښت له ځانه سره لري. جالبه لا دا دی چې هابل تلسکوپ یوازې د 1 ملي بس په اندازه دی. جیمز ویب تلسکوپ 15 متره مربع د دې تلسکوپ هنداره ده، په داسې حال کې چې د هابل تلسکوپ هنداره یوازې 8 متره ده. دغه تلسکوپ په دغه اندازه لوی دی. باید په ډیر دقت سره د فضا لور ته پورته شي او د پورته کېدو څخه وروسته 1.5 میلیون کیلومترۍ کې باید د راکټ څخه خلاص شي. که چیرته ویډیو تر اخره پورې وګورو د پرانستېدلو صحنه به یې وګورئ. دا جیمز ویب هنداره د بریلیون څخه تشکیل شوی چې ترڅنګ یو څه اندازه طلا هم شته. دغه هنداره په مکمل ډول د هرې سیارې په هکله معلومات معلوموي. اولنۍ هنداره چې ټوله فضا په خپل محور کې راخلي. دوهمه هنداره په دقیق ډول سره د هرې سیارې په اړه معلومات برابروي. دوهمه هنداره هره سیاره په دقیق ډول سره څیړي. د دې تلسکوپ تر ټولو لویه برخه د تلسکوپ 3 پوړیز ترپالونه دي چې د لمر پر وړاندې د لویې هندارې حفاظت کوي چې د دې سره د لوړې تودوخې تحمل له ځانه سره لري. که چیرته د دې تلسکوپ پورته ترپالونه شتون ونه لري نو د تلسکوپ اصلي برخه او په څنګ کې به په سم ډول عکسونه نه اخیستل کیږي او په آخره کې به د آریان 15 راکټ په مرسته د فضا لور ته ولېږول شي. د 9 ورځو مزل څخه وروسته به 1.5 میلیون کیلومتره ارتفاع کې ځای ونیسي. ښه وخت، ښې شېبې، د خدای په امان.